أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دا د څلورم سپارې نهم درس دی او د آل عمران سورې یو سلو څلور پنځوس تر یو سلو نهه پنځوس آیات ورسره کولی شئ چې وګورئ. یغشه چې پټولی یې، مفهوم دا دی چې جوټې ورکولې. لبرز خامخا به بهر ته راوتلي وو. مضاجعهم د ځایونو د وژلې کېدلو خپلو. اذا ضربوا هر کله چې هغوی سفر وکړو. او كانوا غزا یا هغوی وو په جهاد کې. لنت نرم شوی ته، فضا سخت خویه. غلیظ القلب د سخت زړه خاوند. لانفضوا نو هغوی ټول به پاڅېدلي وو. وشاورهم او مشوره کوه هغوی سره. امید د درس سره شیر کړل عمل شي.